او یو زمونږ حال دی سهار د شپې پورې ګناهونه کوو هېڅ چېرته زمونږ زړه نه خرابېږي نه چېرته مونږ دا سوچ کړی دی چې الله به مونږ بخي یا نه نه چېرته مونږ دا سوچ کړی دی چې الله ته به څنګه مخامخ کیږو خو د یوې ګناه د ماعز رضی الله عنه زړه را پړسولی و او د هغه وخته پورې هغه نه کېناستو چې څو پورې هغه د عبدالله بن انیس د طرف نه په هغه هډوکي باندې نه ولګېدلی وی ماعز بن مالک رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغلی وی اقم علی کتاب الله د الله پیغمبر وی د الله په کتاب کې چې کومه سزا ده هغه په ما قایمه کړه ماعز رضی الله عنه موږ څو پیرې واقع ذکر کړي زنا تې شوی انسان کمزوری خطا تې وشي فاعرض عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مخ واړوه دې ته به کوم اشاره چې الله د باندې پرده اچولی ده بل گواهان خو نشته څلور گواهان په دې چې ماعز زنا کړې گواهان چې نه نو چې بیا څوک په ځان باندې څلور پیرې ګواهي وکړه نو بس په خپله ده په ځان ګواهي وکړه بیا راغی څه ناشنا مؤمن و څه الله والا خلک و دغه خلک سړی ورته حیران شي بیا راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماعز څه چلی وي اقم علی کتاب الله د الله د کتاب چې کوم د الله په کتاب کې چې کوم حد بیان شوی دی کومه سزا راغلې ده هغه به ما قایمه کړه کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بیا مخ واړه بیا راغی دریم پیر وی یا رسول الله اقم علی کتاب الله د الله په شریعت کې چې کومه سزا ده دا په ما قایمه کړه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ واړه او په څلورم پیر بیا راغی اقم علی کتاب الله د دې د زړه دنه ډک دی ډک دی ګناه تې شوې ده او سم خفه دی دلیل پې دا دی چې ما مړ که خو چې الله دا ګناه زما وبخي دې ته ایمان وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته چې څلور پیرې ته ګواهي ورکړه او تپوس یې تیم وکړو څنګه زنا دې کړې وه ورسره میلاو شوې ټول نورو روایتونو کې تفصیل راغلی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو رجم یې کوي په کاڼو یې وولئ مړ یې کوي ځکه دا سزا ده د هغه انسان چې واده یي او زنا وکړي او د یزید بن نعیم بن حزال د ده د نیکه چې دی حزال د ده سره د ماعز بن مالک د ده سره به اوسېدو او دا ماعز بن مالک د دغه کوم ځای کې چې دی اوسېدو د حزال سره کوم علاقه کې چې د هغوی قبیله و د هغوی خاندانو دی اوسېدو هم د دغه علاقې د دغه خاندان د دغه چم د یو جنۍ سره د زنا کړی و دا د زه تفصیل ذکر کوم دې روایت کې دا نشته خو چې پوره تاسو به دې قصه پوهئ نو لاړ حزال ته یې وویې وی ماله ګناه شوې ده او غټه ګناه رانه شوې وی څه وي داسې قصه شوې نو هغه ورته به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې لاړ شه هغه خبر کړه نو کیدای شي که ستا دپاره بخښنه وغواړي الله به دې معاف کړي او حزال دا کار په دې وکړو چې اوس د ده د دې مسلې څه لار راوځي هغه غریب څه خو ویلی نه شو وایي ته به چا پسې لاړ شه په پیغمبر پسې لاړ شه هغه ته ووایه نو څه حل به یې راوباسي حل دا راووتو چې امر د څه وشو رجم نو په دې کاڼو باندې چې کله ویشتو یو کاڼی پې ډېر تیز ولګېدو او ډېر وران پې ولګېدو چې د هغې د لاسه داسې ګډوډ شو او فخرج یشتدو او راووتو کوم ځای کې چې ودرولی و د کاڼو ویشتو ته په دغه ځای راووتو او منډې یې کړې ډېر تکلیف د لاسه عبدالله ابن انیس هغه را روانو د ده مخې له راغی هغه ولي چې دې تختې او کسانو دې ویشتو رجم کوي فرماه بوظیف حمار نو هغه یو هډوکی راوچت کړو چې هغه هډوکی وظیف حمار ده دغه ته وایي د خر د پنډۍ هډوکي ته د خر د پنډۍ هډوکی پروت هغه یې راواغېستو نو په هغې وویشتو نو په هغې ډېر سخت ولګېدو بس راولېدو او د الله سبحانه وتعالی دا دین په دې کې ټول خیر او خیر دی یعنی دلته څوک دا خبره نشي کولی چې د ماعز سره دا ظلم شوی دا زیاتی شوی نه حاشا وکله
او دغه سزا هغه په خپله غوښته چې الله ما د دې ګناه نه پاک کړي. نو بیا راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله، وی یا رسول الله ماعز پیغمبر صلی الله علیه وسلم رجم کو وی یا رسول الله منډې کړې وي، چې کله تکلیف په ډېر شو منډې کړې وي، نو بیا عبدالله بن انیس وی زه ورغلم مخې له یا رسول الله، نو ما په هډوکي باندې وویشتو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم زورنه ورکړې وي هلا ترکتموه، نو پرېښودی به و چې منډه یې کړه. لعله ان یتوب فیتوب الله علیه، چېرته به تښتېدلی او ځان له به یې توبه ویستې او الله به له توبه قبوله کړې. پرېښودی به مو څه ضرورت دی، تاسو ته پته ولګي چې تکلیف به ډېر شي او منډه یې کړه لاړ، و بس پرېږده چې ځي. نو بیا دغه هډوکي باندې به وویشتو. بې حزال ته ووایي یا حزال، چې هغه د دې راوي د یزید نیکه دی. حزال څوک ته په دې واقع کې دغه څه کردار دی؟ ده رالېږلی و، مشوره ده ورکړې وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله ورشه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا زړه هسې نرم زړه او سوچ یې وکړو چې یعنې په هډوکي ولګېدو او مړ شو، مسلمان سړی و، بیا هم ملګری و. وی حزاله، هغه یا رسول الله حاضر یم، لو سترته بثوبک کان خیرا لک، دا خپله کپړه به دې پې اچولی وی، زموږ خواله دې ولې رالېږي، پټ کړی به دې وی، دا ستا دپاره غوره وه. خو هغه ته خو ګناه نه وه، خو مشوره په څه ورکړه چې زه تا د څه لار راوباسم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د یوې لار راوباسي، زه څه خبرې به تا زیرا کړې د دې به څه کېږي. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي حزاله لو سترته بثوبک، دا خپله کپړه به دې پرې اچولی وی، پټ کړی به دې وی، ځکه چې هغه مشوره ورکړې وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله ورشه. هغه داسې مؤمن و چې هغه بیا واپس کېدو خو نو 4 پیرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی. یوه لار غواړي هغه چې د دې نه وځي، ګناه به د هغوی په زړونو باندې دومره بوج راوستو. او یو زموږ حال دی، سهار د شپې پورې ګناهونه کوو، هېڅ چېرته زموږ زړه نه خرابېږي، نه چېرته موږ دا سوچ کړی دی چې الله به موږ بخي یا نه، نه چېرته موږ دا سوچ کړی دی چې الله ته به څنګه مخامخ کېږو. خو د یوې ګناه د ماعز رضی الله عنه زړه را پړسولی و، او د هغه وخته پورې هغه نه کېناستو چې څو پورې هغه د عبدالله بن انیس د طرف نه په هغه هډوکي باندې نه و لګېدلی. اوله دمه شو چې کله مړ شو. دا د مؤمن حالي د ده سوچ یې دې سره چې الله به ماته څه وایي. نو په دې موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زورنه ورکړې وه حزال ته، وایي حزاله پټ کړی به دې، تا زموږ خواله راولېږو. د دې نه دا فایده م راووته چې په توبې سره لویه ګناه م الله معاف کوي، لکه کې زنا لویه ګناه ده، او پیغمبر وایي که توبه یې ویستې توبه به الله قبوله کړې. دې نه بله دا فایده م راووته چې د مؤمن شان دا دی چې د ده نه ګناه وشي نو دی بیا د توبې طرف ته منډې وایي. د دې نه دا فایده م راووته چې ته څوک ګناه وکړي نو پرده پې واچوه، الا دا یاده کوي ګورې دا د هغه چا دپاره دی چې کم سړی په ګناهونو مشهور نه وي او په فسق او فجور. یو سړی دی په ګناهونو په فسق او فجور هغه په خپله مشهور دی، که ته به پرده اچوې او که ته نه اچوې. یا دا چې د یو سړي د ګناهونو د لاسه معاشرې ته نقصان دی، یو سړی نشي خرڅوي یا نشه کوي، ته به پرده اچوې. یا یو سړی زنا عام کوي معاشره کې، ماعز رضی الله عنه څوک دی خو غلطي ترې شوې ده، په داسې مسلمان باندې بیا څه وکړه، پرده راواچوه.